د الکترونیکي تذکرو غوښتنه د افغان ولس له لوري ټولو ولایتونو کې د بدخشان څخه تر هلمند کیږي او د ویش کمیت هم د هیواد په تاریخ کې بې ساری دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په لږ وخت کې له 3 میلیونو څخه زیاتو کسانو د الکترونیکي تذکرو ته مراحل شوي دي چې اوس مهال هر ورځ له 10,000 تذکرو د ویش ظرفیت لري او لنډ وخت کې به دا شمیره 2 چنده شي. چارواکي وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لسګونه نورې څانګې هم پرانیزي او په همدې موخه یې 4.5 کاري بستونه اعلان ته ورکړي دي. و اینکه باز یک تعداد دیگه مشکلات جانبی دیگه می داشته باشه و موارد دیگه می باشه یک تعداد حضور پیدا میکنه در مراکز. مدیریت کردن اینمطور یک پروسه و یک عملیات بزرگ من فکر میکنم که به انرژی بسیار زیاد ضرورت داره و اداره توانسته در زمان بسیار کم ما ظرفیت خود از 2400 به بیش از 20,000 رساندیم. کابل ښار او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونو مدیران وایي په تخنیکي او اداري لحاظ بسیا دي او ولس ته د خدمت په موخه کار کولو ته دوام ورکوي. تمام بود فراهم‌آوری سهولت برای مراجعین در نظر گرفته ما میتونیم در یک روز هماهنگی صورت بگیریم برای مراجعین اونا را تماس میگیریم میخوایمشان به مرکز و پروسس اسناد. حتی ما میتونیم که در یک روز هم بخش چک اسنادشان رو تایید کنیم و با بایومتریک معرفیشان کنیم. بعد از بایومتریک و ثبت دیمو بای آنها اونا را باز ما یک وقت مدت میاد مشخص میتیم به خاطر عرض تذکرهشان. د هیواد په ټولو ولایتونو کې کورنۍ، سپینګیري، میرمنې، سړي، ځوانان، پیغلې او کوچنیان ډلې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره مرکزونو ته ځي او خپل ملي هویت ترلاسه کوي. دوی د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونو د کارونو څخه رضایت لري او وایي کارونه یې په اسانۍ سره طی مراحل کیږي او خپل ملي هویت د ترلاسه کولو څخه ډیر خوښ دي. د چاپ نه وروسته د تصمیمونو لپاره دلته له فامیل سره راغلی وم او خوشحاله یم چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د احصایې ادارې دا ابتکار وکړ چې د افغانانو لپاره یو ښه سیستم الکترونیکي تذکرو سیستم را ایجاد کړ او ځکه دا زموږ ملي هویت څرګندوي. دې کې ټول زموږ هغه مشخصات موجود دي په سیستم کې هلته ثبت دی او موږ ډیر زیات خوشحال یو دولت څخه چې دغه پروسه موږ ته چمتو کړی ده تر څو کولی شو هغه خپل ملي هویت وپیژنو. د نړۍ په کچه د قرآن کریم مخکښ افغان حافظ، د افغانانو محبوب جنرال او د افغانستان کرکټ ملي ټیم ستوری هم د الکترونیکي تذکرو په اخیستلو خوښي څرګندوي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې خپل ملي هویت چې الکترونیکي تذکره ده واخلي. تذکره الکترونیکی یک سند با اعتبار و با اعتماد ملی و بین المللی است. تمام اتباع دنیا، کشورهای دنیا دارنده تذکره‌های الکترونیکی کشور خود می باشند. از ما د کورونای ټول غړو تذکره اخیسته ده. زه اخیری کسم چې دا تذکره مو واخیستله ځکه مصروفیتونه ډیر او زه په دې افتخار کوم ویاړم چې ټول زمونږ وطنوال نامزدی لرم چې باید دا تذکره واخلي. هویت من افتخار من است. الکترونیکی تذکره د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینوي. همین که الان نجمع عظامه که هر انگشتی که انسان می داشته باشه ما ببینیم متفاوت است از انگشت‌های دیگه است. خب مشخص است که وقتی که ما به روز قیامت محشور میشیم همه به مواصفات خود محشور میشن. پس مشخص است که این بحث نه تنها یک بحث اجتماعی است بلکه یک بحث دینی هم است. از هر بودش قدم نگاه بکنن یک اساس اجتماعی و دینی و قرآنی داره. د چارو کارپوهان وایي الکترونیکي تذکره د افغانستان د پرمختګ کلي ده چې د اخیستلو سره کارونه سرعت پیدا کوي، امنیت تامین کیږي، د ټاکنو سیستم شفافیت کې هم اغیزناک دی او نورو غنو برخو کې هم ګټور تمامیږي.